په انګلیش ژبه کې پوره 26 توري دي. توري پښتو کې حرفونو ته ویل کیږي. مطلب دا ده چې د انګلیش ژبې اي بي سي چې دي هغه 26 دانې دي. خو نور هم دغه 26 دانې اي بي سي دوه ډوله لري. یو ډول ته واړه اي بي سي ویل کیږي او بل ډول ته غټ اي بي سي ویل کیږي. نو زده کوو چې واړه او غټ د اي بي سي حرفونه سره کم ته لیکل کیږي او د سره کم ته ویل کیږي. ها دې سلایډ کې دلته لیکلي واړه د واړه د لاندې واړه اي بي سي دي او دلته لیکلي غټ د غټ د لاندې غټ اي بي سي دي او د منځ کې دا د پښتو غږ دی. نو زده کوو چې دا سره کم ته ویل کیږي او دا سره کم ته لیکل کیږي او د دې دواړو پر منځ کې څه فرق ده. نو دا لومړی حرف ته د انګلیش د ژبې، نو دې ته موږ وایو A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z یا Z دته Z هم ویل کی. دا واړه او غټ اي بي سي. اوس په دې سلایډ کې د خواته لیکلي واړه د دې لاندې واړه اي بي سي راځي او د خواته لیکلي دي غټ د غټ د لاندې غټ اي بي سي. واړه اي بي سي ته سمال لیټرز یا لوور کیس لیټرز ویل کیږي او غټ اي بي سي ته کیپیټل لیټرز او اپر کیس لیټرز هم ویل کیږي. دا د غټ لاندې غټ اي بي سي دي. دا د انګلیش د ژبې غټ حرفونه دي او دا د واړو د لاندې واړه اي بي سي دي. نو دا څنګ په څنګ مازه ولیکل چې د دې فرق واضح معلوم شي. دلته مې دا پاسه لیکلي غټ کیپیټل لیټرز اپر کیس او دلته کې دي واړه سمال لیټرز لوور کیس. نو دا غټ اي بي سي دي A نه تر Z پورې او دا واړه دي A نه تر Z پورې. دا پاسینی غټ اي بي سي او دا واړه. په دې سلایډ کې دلته کې دا غټ اي بي سي او څنګه کې واړه غټ B واړه B غټ C واړه C او تر Z پورې چې دا واضح معلوم شي چې غټ A کومه ده او واړه کومه ده، غټ B کوم ده او وړوکی B کوم ده او څومره دوی خپل منځو کې په لیکلو کې فرق لري. اوس د اي بي سي د Z پورې چې موږ دا ووې د دې نه پس د دې یو قسم ده هغې ته وایي کانسوننټ لیټرز. کانسوننټ حرفونه هغه حرفونه دي چې د دې غږ باسلو کې یا د دې غږ ادا کولو کې په خوله کې برخې یوځای کیږي. ژبه تالو سره یوځای کیږي یا شونډې یوځای کیږي، خو یوه نه یوه یا دوې برخې یوځای کیږي یو بل سره د دې غږ جوړیږي. لکه مثال دا وګورئ B چې وایي نو شونډې یوځای کیږي، C چې وایي ژبه پاسه تالو سره لږ ټچ کیږي او D همدغسې تر Z پورې دا 20 دانې دي او د دې غږ ادا کولو کې دا د خولې څو برخې را سره ملاو کیږي یا ټچ کیږي بیا د دې غږ جوړیږي. دا د حرفونو ته کانسوننټ لیټرز ویل کیږي. د دې نه علاوه یو بل قسم ده دې ته وایي واول لیټرز. واول لیټرز دي A E I O U. دا هغه لیټرز دي یا هغه حرفونه دي چې د انګلیش د کانسوننټ لیټرز غږونو غږ جګوي یا ټیټوي. د دې داسې مثال ده لکه په عربي کې یا زموږ پښتو کې چې
زبر زیر او پیش دي هغو په رقم ته دغه هم وظیفه لري دنده لري چې د کانسوننټ لیټرز غږ جګ یا ټیټ کی دا رقم ته دغه 5 وړه دنده لري. اوس د دې نه علاوه یو لیټر پاتې شو یو حرف پاتې شو چې هغه د وای ته وایي سم ټایم واول دا دی خو کانسوننټ خو دا لږ یو نیم ځای کې د واول غږ هم ورکوي ځکه دې ته سم ټایم واول ویل کېږي.